که په میوند کې شهید نشوې ګرانه لالیه بېننګۍ له دې ساتینه پښتون قام او په پښتنه ټولنه کې وخت په وخت ملالۍ را پاسېدلې ده او د خپل قام وګړو ته خپل ذمہوارو احساس ورکړی دی غږ یې پې کړی دی نن زموږ سره هم ملالۍ ولاړه ده کومه چې د پېښور په انټر کانټیننټل هوټل کې د پیغلو او د ځوانانو د یو شریک ورکشاپ کې ناسته کوي دا ورکشاپ د NDI او عوامي نېشنل پارټۍ په شراکت سره جوړ شوی دی او د دې ورکشاپ کې چې کومې پالیسۍ کم قراردادونه دی تجویز کی پاغي بنیاد باندې با دا پارټي کوشش کوي چې د دې دا تجویزونه پکې شامل کی ملالۍ په خیر علي دیو بخا خیر او جی خیم خړم بیره دا وایا چې سبق په سویم کې وینم سبق زه اتم جماعت کې سبق وایم اتم کې پرون زما خیال او په انګریزي ژبه هم تاسو خبرې کولې او په CNN او په BBC په دغه باندې شبکو باندې مونږ کتلې دي چې تاسو په ډېر ښه طریقه سره خپل ځان ایکسپریس کوئ پرون خو تاسو مسله نه راغلي په خبرو کولو کې نه جی سم سلام نه راغلي او مطلب بالکل په اسانه طریقه باندې مونږ خپل کم اظهار خیال چې دغه مونږ پرون کړی دی ملالۍ دا راته ووایي چې مونږ به لکوټې وروسته لاړ شو کم وخت کې چې په سوات کې اړی ګړی شروع شو او د هغه ځای ولس کډه وکړه تاسو هم کډه کړې وه جی کله چې طالبان چې هغوی کم خپل سخت کاروایی شروع کړه کله چې هغوی خلک لالول شروع کړل هغوی چې دي زموږ سکولونو باندې پابندي ولګوله نو بیا زموږ د پاکستان آرمي موږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی موږ ته ووایي چې تاسو علاقه خالي کړئ چې موږ دا اپریشن کامیاب کړو ځکه که موږ هلته نو بیا اپریشن نشو کامیاب دی نو موږ دا قرباني ورکړه موږ 3 میاشتو دپاره خپل کورونه پرېښودل او موږ پېښور مردان او نورو علاقو ته راغلل او موږ له دې خلکو دومره مینه راکړه چې موږ ته دومره محسوس هم نشو چې موږ چېرته بېکوره شوي یو او موږ د دوی د میلمنو غوندې حیثیت د دې خلکو راکړو د دې دپاره موږ د دوی ډېره مننه ادا کوو او د دوی ډېره شکریا ادا کوو موږ او بیا د هغې نه پس چې کله اپریشن کامیاب شو موږ واپس لاړو خپل علاقو ته نو موږ کتل چې دومره امن راغلی دی چې سوات د ټولو نه زیاته امن والا علاقه ده خو بیا موږ وکتل چې ډېر شي سکولونه چې هغه تباه وو او هغه چې یا په دهشتګردو تباه کړي یا په اپریشن کې تباه شوي نو موږ اوس دا غواړو چې هغه سکولونه دوباره جوړ کړي شي جوړ شوي به کوم ډېر دي آرمي والا جوړ کړي دي ډېر شي ارګنایزیشنز جوړ کړي دي خو موږ غواړو چې نور سکولونه دي دوباره کم سکولونه چې تباه دي دوباره جوړ کړي شي او کم ماشومان چې په ټینټونو کې سبق وایي هغوی دي دوباره د دې قابل جوړ کړي شي چې هغوی خپل سکولونو ته لاړ شي ملالۍ تاسو په سوات کې استوګنه لرئ دا هغه سوات دی کم ته چې دا بلکې ټول ملکن ډیویژن ته دا داد ورکول کېږي چې هغو د امن دپاره خپل کورونه پرېښوده خو دا یو ټک هم کېږي چې د دغه علاقو ښځو خپل کالي هم د طالبانو لا د ترخګرو لا ورکړو او په هغې باندې مضبوط شي اوس تاسو خپله باندې زنانه یې اوس د سوات پښتنه ښځه څه سوچ کوي ورو مخکې دا چل چې سوات خلک ناخوانده دي بې تعلیمه دي او ښځې هغو خو مطلب ملا فضل الله چې به کله په FM ریډیو باندې خبرې کولې دا به یې وي چې مال خپل زامن راکوئ مال خپل کالي راکوئ جنت ته به لاړ شئ د جنت لالچ سوات خلکو له ورکوه سوات خلک په اسلام باندې ډېر مین خلک دی طالبانو چې د اسلام غلط استعمال وکړو د هغې د لاسه هغه ډېره غټه غلطي شوې ده خو اوس که یو څوک داسې یو کس راشي چې هغه په غلطه لاره باندې د سوات خلک په بلکل هم د هغوی ملګرتیا نه کوي او مونږ کې اوس دا شعور راغلی دی چې مونږ به د چا خبره منو د چا به نه منو او په کم خبره کې زمونږ د ملک مستقبل چې دی هغه روښانه دی او په کومه خبره کې زمونږ ماشومان چې دي هغه په صحیح طریقه باندې یعنی پرورش کولی شي او په کومه خبره کې زمونږ د ماشومانو مستقبل چې دی ښه دی ملالۍ د ویلی شي چې فضل الله ژوندی دی ابل اوس د صوبې د اطلاعاتو د پښتونخوا د اطلاعاتو منسټر میا افتخار حسین هم ویلو چې هغه په ګاونډي ملک کې تربیتي کیمپ هم چلای تاسو په خیال باندې فضل الله
واقعي چې ژوندی دی او تښتېدلی جی دا کېدای شي چې فضل الله ژوندی ځکه چې موږ ډېر پېرې اورېدل چې فضل الله مړ دی فضل الله ژوندی دی فضل الله مړ دی فضل الله ژوندی دی کله وایي خپه یې ماته ده کله څه وایي کله څه وایي نو موږ دا مطالبه کوو د آرمي نه او د حکومت نه چې د دوی له دې سزا ورکړی شي ځکه دا هم هغه کسان دي چې کوم د سوات کوم په بل مخې واړو کوم چې سوات چې دی د هغوی د موږ بې کوره کړو او د سوات سکولونه یې تباه کړل په موږ تعلیم باندې پابندي ولګوله هم دغه هغه خلک دی هم دا فضل الله او چې زموږ کوم رونه چې دي هغه په چوکونو کې حلال کړه زموږ جنکو له کوړې ورکړې هم دغه کس دی نو ولې پرېږدی ولې صوفي محمد او ولې مسلم خان او ولې فضل الله تاسو سره پراته دي او کوم چې په لوور لیول باندې کسان دي کوم چې واړه واړه طالبان دي کوم چې د هغوی حامیانو د هغوی خلاف دومره سخته کاروایي کېږي او دا هم ده چې کوم کسان چې دي کوم عام خلک چې دي که هغوی د یرې د لاسه هم د طالبانو ملګرتیا کړي نو د هغوی خلاف هم ډېره سخته کاروایي کېږي آرمي والا ځان اضافي عدالت جوړ کړی ځان اضافي عدل کوي نو موږ غواړو چې په هغې څیز باندې لږه پابندي ولګي او آرمي والا چې دي یعنې هغوی دي احتیاط کوي په دې کاروایانو کې ځکه دا د چا د ژوند سوال دی د چا د ژوند خبره ده نو هغوی د احتیاط کې هغوی دي چې د پوره انویسټیګیشن دي کوي پوره یو ټیم دی هغوی دي جوړ کړي او چې هغه دي په هر چا باندې انویسټیګیشن وکړي چې دا کس آیا به دي طالبان به دې کاروایانو کې ملوث دی او که نه دی نو په دې باندې پوره انویسټیګیشن وکړی شي او بل دا کوم لیډر چې خو مخامخ دي هغوی ته څه نه وایي او کوم چې عام خلک دي نو هغه وژني ملالۍ تاسو د پاکستان فوج ته پړمبي سر کې ډېر د خوشحالۍ دغه وکړو چې هغو امن راوستو بل خوا دا نازولي تاسو د مسلم خان نوم واخیستو نازولي د ځان سره ساتلي دي نو په دې کې د سوات خلک څه وایي د سوات خلک چې دي هغه وایي چې دا خو زموږ قاتلان دي او موږ نه غواړو چې موږ قاتلان دي داسې سرعام په خوشحالو کې اوسي هغوی غواړي چې دوی ته د سرعام سزا ورکړی شي ځکه دا زموږ قاتلان چې داسې ژوندي ګرځي نو موږ به خوشحاله یو په دې کې څوک خوشحاله اوسېدی شي او کوم چې واړه واړه کوم چا چې طالبان څوک د طالب چا په مخ هم تېر شوی دی که نه نو بس هغه کسان یې نیولي دي هغوی ته سزاګانې ورکوي هغوی مړه کوي نو پکار دا دی چې انویسټیګیشن دې وکړی شي او دوی ته دا کوم لیډر سي دوی ته خو دې سزا ورکړی شي دوی خو دي د دغه صورتحال نه اوس راځو موجوده صورتحال ته د سوات عمومي وضع د امن او د خلقو د روزمره زندګۍ څنګه ده خلق مطمئن دی جی خلک ډیر زیات مطمئن دي سیاح راځي د مختلف علاقو نه او هغوی دلته چې کله مونږ ووینو که نه چې زمونږ په دوکانونو کې فارن کنټریز والا خلک ولاړ دی نو مونږ ته یقین وشي چې یا دلته امن دی مونږ وینو چې په بازارونو کې ګڼه ده مونږ وینو چې جنکۍ سکولونو ته ځي نو دا خبره ده مونږ له یقین نه کوي چې او په سوات کې امن شته او ټول واړه چې د خپل سکولونو ته ځي او هغوی تعلیم حاصلوي هغوی چې دي اوس هغوی کې شعور راغلی دی او آینده به چې کوم غلطي مونږ نه شوي دا به آینده نه کېږي دا ډېره ښه خبر ده دې سیمینار لرازو د دې ټاپک لا تاسو څه ټاپک او په کوم ټاپک باندې تاسو ډسکشن وکړو جی زمونږ نن چې کوم ټاپک هغه امن و د ټول نه اهم ټاپک چې دی هغه امن دی نو موږ به دې حواله سره دا خبره وکړه چې حکومت چې دی هغوی دي د دیني کم د ټریننګ چې ورکړی کېږي په دې مدرسو کې او په دې جهادي تنظیمونو چې دي په دې باندې پابندیانې ولګوي او د سکولونو او د مدرسو په منځ کې چې کم خلا ده هغه دې کمه کړی شي ماشومان ته دې دا وویلی شي چې په دې مدرسو په دې سکول کې یو تعلیم ورکړی کېږي زمونږ کم د سکول ماشومان چې دي هغه وایي نه وایي د دیني مدرسو والا کم ماشومان چې دي دا بل سوچ کوي او دینی مدرسو والا کم ماشومان چې دي هغه زموږ د سټوډنټانو ته کافران وایي نو دا کومه خلا چې جوړه شوې ده دا کوم سوچ چې جوړ شوی دی دا ختمول پکار دي او په سکول کې موږ ته دغه اسلامیات ټیچ کېږي او ښه په ډېر ډیټیل سره موږ ته دا ښوولی کېږي نو کم دا موږ وایو چې دا کم غلط سوچونه چې دي دا دې ختم کړی شي د سکول او مدرسې ته د یو درجه ورکړی شي او په موږ وایو چې ماشومان ته دیني تعلیم سره سره د دې دنیا کې د اوسېدو طریقې مو ښودی شي د دې دنیا کې د قایم پاتې کېدو طریقې وښودی شي نو موږ به دې کې دا خبره وکړه چې امن به هله راځي چې کله موږ د یو خاص کس پیروي نه کوو موږ چې دې ټول مطلب کم جهادي تنظیمونه دي په هغې باندې پابندیانې ولګوو بل دا چې موږ خپله خارجه پالیسي چې ده هغه ښه جوړه کړو زموږ خارجه پالیسي عموما دی چې انډیا زموږ دشمن دی او افغانستان کې به امن نه راځي چېرته او امریکا به موږ باندې حملې کوي نو دا نه ده پکار موږ غواړو چې زموږ خارجه پالیسي داسې جوړه شي چې موږ د هر ملک سره په امن سره اوسېږو او زموږ خارجه پالیسي دې دا جوړه شي چې موږ به د نورو ملکونو سره تجارت کوو د هغوی سره په ښه تعلقات ساتو چې زموږ به دې دنیا کې یو مقام جوړ شي او موږ چې دې په دې کې د اوسېدو قابل شو
د خارجه پالیسۍ باندې تاسو ډېره ښې خبرې هم وکړې. تاسو دا ګڼئ چې د نور ملکونه خو د خپل اندروني مفاداتو ته ګوري او په هغې بنیاد باندې د نورو خلکو سره د دوستۍ دشمنۍ فیصلې کوي، خارجه پالیسي رغوي. مونږ د دې نه اپوټه چلیږو او د بار ملکونو مفاداتو ته ګورو، په هغې باندې خپله پالیسي رغو. جی بالکل. اوس ګورئ که نه امریکا چې د هغوی د خپلو مفاد دپاره د پاکستان سره ملګرتیا کړې ده، خو موږ له پکار دي چې موږ زموږ مفاد په دې کې دی چې موږ د امریکې سره تجارتي دوستي وساتو، موږ د هغوی سره د خپلې مسلو حل کولو دوستي وساتو. خو نه، موږ د امریکې د سایډ به دې اخلو چې موږ هغوی چې ډرون حملې کوي، ډرون حملې چې امریکا کوي زه یې ناجایزې ګڼم، چې ډرون حملې پاکستان کوي بیا جایزې دي. پاکستان دی که دا کم ټکنالوژي چې د پاکستان ته ورکړی شي او پاکستان د حملې په خپله کوي، دهشتګرد چې ختموي، نو دا جایز ده. خو چې امریکا کوي نو دا د دې پاکستان عوامو د